بسم الله الرحمن الرحیم. محترم لیدونکو، نیکی هیله سلامونه. الله متعال جل جلاله دې وکړي چې د دم غړی د کامل صحت په لباس نغښتي وي. یو ځل بیا هم زه ډاکټر عصمت الله څپند د خلا امراضو متخصص تاسو ته د یوې بلې مهمې موضوع سره راغلی یم چې هغه د زړه ناڅاپي حمله او ناڅاپي مړینه ده. تاسو به ډېری کسان لیدلی وي یا به مو د چا نه اورېدلی وي چې یو پلانی په ناڅاپي مرګ وفات شو. نو دغه پیښې یو زموږ په هیواد کې نه بلکې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې عامه ده او ډېرې وجې لري. یو څو مهمې وجې دا دي چې یو څوک د وینې لوړ فشار لري خو هغه کنټرول نه کړي. لوړ فشار د وینې انسان د خاموشه دښمن په نوم سره هم یادېږي. همداسې یو څوک چې د شکر مشکل لري خو شکر کنټرول نه کړي. لوړ شکر د انسان دښمن دی. لکه څنګه چې د وینې لوړ فشار د انسان خاموشه وژونکی دښمن دی، همداسې شکر هم د انسان دښمن دی. دریم هغه څوک چې د تایراید مشکلات لري، دغسې خطر پکې زیات دی. څلورم هغه څوک چې د وینې غوړ زیات وي، دوی په ځای ناست وي، سپورت نه کوي، د تازه سبزیو د میوو څخه دوی ګټه نه اخلي، نو دغسې کسان په خطر کې دي. یا هغه څوک چې د دوی په فامیل کې کورنۍ کې دغه مشکل تیر شوی، دغه خلک هم د دې پیښې په خطر کې دي. همداسې هغه څوک چې د رواني فشار لاندې وي، زیات دغه مشکل لري، دوامدار لري، نو دغسې پیښې پکې رامنځته کېدلی شي. نو راځو نن په دې خبرې کوو چې څه ډول موږ کولی شو چې د ناڅاپي مړینې څخه خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل دوستان وساتو. شپږ مهم موارد دي چې د دې په عملي کولو سره تاسو د ناڅاپي مړینې خطر ډېر راکمولی شئ او بیخي له منځه وړلی شئ. لومړی دا چې د وینې لوړ فشار مو کنټرول کړئ. هغه څوک چې د وینې فشار دوامدار لوړ وي، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نو دوی باید د فشار دوا منظمه وکاروي. همیشه باید د دوی فشار د 130/80 له اندازې څخه ښکته وي یا په دې اندازه کې وي. هغه څوک چې دوامداره فشار لوړ لري یا ورسره شکر هم لري، د هغوی فشار باید همیشه د 130/80 له اندازې څخه ښکته وي. او هغه څوک چې فشار ونه لري، هغوی باید تل خپل د وینې فشار له 120/80 له اندازې څخه ټیټ وساتي. دوهم هغه څوک چې د وینې شکر زیات وي، دوامداره شکر مریضي لري، ډایبټیس ملایټس لري، خو دوی د دې وړ نه وي چې دوی شکر کنټرول کړي، نو دغسې کسان باید لاړ شي ډاکټر ته او خپل معاینات منظم ترسره کړي او شکر داسې دوا واخلي چې د دوی شکر کنټرول کړي او بیا د همغه ډاکټر لخوا دوی منظم څارل کېږي، ویزیټ کېږي، راوختل کېږي او شکر یې کنټرولېږي. دریم د تایراید د مشکلاتو کنټرول. یو څوک چې دوی د تایراید د حجراتو وظیفوي حالت یا زیات شي چې هغې ته تایروټاکسیکوسس یا هایپوتایراډیزم ویلی کېږي، او یا برعکس کم شي چې هغې ته بیا هایپوتایراډیزم ویلی کېږي، نو په دې وختونو کې باید دواړه حالتونه کنټرول شي، ځکه دواړه د دې باعث کېږي چې د زړه د بېنظمیو او ان د ناڅاپي مرګ باعث شي. څلورم د رواني فشارونو کنټرول. دا ډېر مهم او ډېر یو خطرناک فکتور دی. زموږ په ټولنه کې زیاتره خلک د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه دغسې مشکل لري، یا څوک چې د کورنۍ ګران غړی له لاسه ورکړی وي دغه پیښې لري، نو دغسې کسان باید پر وخت وپېژندلی شي، خپل علایم وپېژني او ولاړ شي ډاکټر ته او د مرستې غوښتنه وکړي. پنځم مهم فکتور دا دی چې دغسې کسان باید منظم تمرین وکړي، په دې معنا چې په هفته کې، په اونۍ کې 150 دقیقې تیز قدم وهل یا لامبو وهل، او یا هم روزانه هر ورځ یا په اونۍ کې 5 ورځې نیم ساعت تر 1 ساعت پیاده مزل کول، خو تیز مزل کول. د انګریزانو په اصطلاح یو واکینګ دی چې یو څوک تیز مزل کوي، یو سټرول دی چې ورو قدم وهي، نو ورو قدم هیڅ ګټه نه کوي، بیا هم له ځای په ځای نستې څخه ښه دی، خو واکینګ باید ترسره شي، په دې معنی چې بریسک واکینګ یا تیز
قدم وهل په اصطلاح ترسره شي چې د پیښې مخه ونیولی شي. ځکه سپورت زموږ په بدن کې شکر کنټرولوي، د شکر خطر له منځه وړي، او که څوک شکر د وینې فشار لري هغه کنټرولوي، رواني فشارونه کموي، د وزن د کمښت باعث کیږي، همدارنګه د بدن د حجراتو ژوند اوږدوي، د هغوی وظایف ښه کوي. بل دا چې د وینې جریان 6 ځلې زیات رامنځته کیږي، دوران د وینې تیزیږي، او د دې ګټه دا ده چې ټول بدن ته وینه رسیږي، بدن تازه کیږي، د بدن حجرات ریفریش کیږي، د هغوی وظایف ښه کیږي. 6 مورد دا دی چې باید همیشه له تازه سبزیجاتو څخه، همدارنګه د تازه میوو څخه ګټه واخیستلی شي چې دا په کافي مقدار پوټاشیم او مګنیزیم لري. دا دوه هغه مهم ایونونه دي چې د زړه د وظایفو په نارمل ساتلو کې، په ښه ساتلو کې ډیر رول لري. همدارنګه د عصبي حجراتو د عصبي وظایفو په اجرا کې مهم رول لري، او د ناڅاپي مرګ څخه خلک ساتلی شي. نو دا هغه مهم 6 موارد وو چې د دې په عملي کولو سره موږ او تاسو، زموږ کورنۍ دوستان ټول د ناڅاپي مرګ څخه ساتل کېدلی شي. او چون د ساینس څخه دغه موضوع که څه هم چې ساینس اوس وایي چې تازه سبزیجات د پوټاشیم او د مګنیزیم د کافي مقدار لرونکي دي، نور ویټامینونه هم لري چې صحت ته ګټه رسوي، خو زموږ او تاسو رهنما، زموږ او تاسو پیشوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طب نبوي کې فرمایي چې په کوم دسترخوان باندې تازه سبزیجات ایښي وي، هغې کورنۍ ته فرشتي د برکت او د خیر دعاګانې کوي. په دې کې 2 ډوله ګټې موجودې دي، یو ثواب دی او بل خرما. خرما په دې معنی چې تازه سبزی ډیر هغه مهم ویټامینونه، منرالونه لري چې د زړه صحت ته، په ټوله کې د ټول بدن صحت ته ډیر ګټور دي. نور خبرې رالنډوم او تاسو په الله سپارم، خو بیا هم د نورو داسې مهمو معلوماتو لپاره زموږ ویډیوګانې وڅارئ. تاسو تل خوشحاله، کامیاب او آباد غواړم. مننه.